أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن مجید دا اخیری مجلس چې کوم ختم قرآن دا ډېر یو بابرکته مجلس. حدیث شریف کې راځي کوم سړی چې د قرآن مجید ختم وکړي فرشتي راځي او د هغه سړي تندی ښکلوي. دواړو سترګو په منځ کې چې کوم ځای دی دا ولا فرشتي ښکلوي. ایو روایت کې راځي چې یو انسان کله د قرآن مجید ختم وکړي دی چې بیا دعا غواړي نو 4,000 فرشتې د په دعا باندې آمین وي. 4,000 فرشتې د په دعا باندې آمین. او بیا که د شپې قرآن مجید ختم کی نو د سحر پورې ولا فرشتې د مغفرت دعا غواړي. او که د سحر ختم کی نو شپې پورې ولا فرشتې د مغفرت دعاګانې غواړي. او په رمضان المبارک کې بیا غواړي. عجیبه خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه مسنونه طریقه و هغه دغه شان دی وه څنګه چې قاري صاحب هغه قل اعوذ برب الناس پسې بیا الف لام میم الحمد الف لام میم د اولئک هم المفلحون پورې دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او د دې وجه دا وه چې نبی رسول الله په قرآن مجید سر ته ورسو بیا به شروع کړه د اولئک هم المفلحون پورې. دا به نبی رسول الله نیک پالی نیوله په دې خبره باندې چې زه به ګوره قرآن پرېږدم نه بیا مې شروع. د دې دا مطلب وي مونږ خو چې د شروع نه څنګه اولئک هم المفلحون پورې بیا شروع شو قاري صاحب اوس بیا اوږدې تراویح کې که څنګه دا د نیکپالۍ دپاره چې زه نیکپالي نیسم په دې باندې چې قرآن مجید مې بیا شروع. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او حدیث شریف کې راځي کله چې د قرآن مجید سٹارٹ خلق علی سٹارٹ شروع کوي او کم خلق دغه مجلس ته حاضر شي د قرآن مجید په شروع کې دا داسې شوه چې د یو اسلامي فتحه هغې کې شرکت وکړو. دین اسلام هغه یو ځای فتحه کی او د پکې شرکت وکړو. دومره یو لوی حیثیت او مرتبه انسان ته ملاوي. او کله چې دی په اخري ورځ باندې حاضر شي په ختم قرآن کې د ختم قرآن په مجلس کې دا داسې دا لکه دی چې دغه فتح نه پس د مال غنیمت په موقع باندې حاضر شوي. د مال غنیمت په موقع باندې که څوک اسم حاضر شي که نه لکه د ختمونو کې د آخره کې حلوا تقسیمي که څوک اسم هغه سیټ ته راشي مولي صاحب وایي دلم پکې لږه ورکړي دلم ورکړي خیر دی مسافر دی راغلی دی هغلته نه الله جل شانو چې کوم ثواب نورو خلکو له ورکړی د هغې نه څه ثواب دغه سړي له هم ورکړي کوم چې راغلی په آخري ورځ باندې. دا یو بابرکته مجلس. او قرآن مجید الله جل شانو دا مختلف جهتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه ډیوټي ده هغه ټوله په قرآن مجید پسې متعلق ده. یو ډیوټي د نبی علیه السلام داسې نشته چې د قرآن مجید نه باري. ټول ډیوټیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د قرآن مجید متعلق دي. لکه الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه. 4 ډیوټیانې دي د پیغمبر 4 فرایض دي بنیادي. هغه لومبی شی تلاوت کتاب، دویم شی تزکیه خانقاهی سیستم چې موږ ته وایي په دې زمانه کې ذکر اذکار، دریم تعلیمی کتاب د قرآن مجید تفسیر، او څلورم ډیوټي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تعلیم د سنتو. دا څلور وړه خبرې تاسو وګورئ دا ټول د قرآن مجید سره متعلق دي.
بل ځکه الله جل شانو فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. دا الله دا ډیر لوی احسان دی چې الله جل شانو دی امت ته پیغمبر ورکړي صلی الله علیه وسلم. یتلو علیهم آیاتی، د پیغمبر ډیوټي دا ده چې دا دې ته تلاوت کوي، دی په غټ احسان دی. دا د پیغمبر احسان دی په خپل امت چې تلاوت وته کوي. او یزکیهم او پاکیم زړه ول پاکي، او يعلمهم الكتاب تعلیم د کتاب وته ورکي، تفسیر وته بیانې. دا د پیغمبر احسان دی په دې باندې چې الله جل شانه احسان کړي په دې باندې پیغمبر په شکل کې. اوس د پیغمبر دا کارونه په دې احسان. اول حکمه د سنت تعلیم متور کوي. نو د پیغمبر په ډیوټیانو کې په فرایضو کې چې کوم لومبه ډیوټي دا یتلو علیهم آیات او یتلو علیهم آیاتنا، الله جل شانو فرمایي دا تلاوت د قران مجید دا د پیغمبر لومبه ډیوټي دا، او دا زمان په مؤمنانو احسان دی، او د پیغمبرم په مؤمنانو احسان دی چې تلاوت وته کوي او تلاوت وته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تفسیر ځان له طریقه وا، د تزکیه ځان له طریقه وا، د سنتو د خودلو ځان له طریقه وا، خو د تلاوت ځان له طریقه وا. او هغه طریقه الله جل شانو قران مجید کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خودل ده چې الله جل شانو فرمای رتل القرآن ترتیلا سورہ مزمل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خلکو ته قران مجید وایا، خو تجوید په انداز کې وایا، صفا صفا قران وته وایا. اول ځکه لتقرأه على الناس على مكث، تدیتا په وقف کې قران مجید وایا، په قلار قران مجید وایا. عبد الله ابن مسعود کندی رحمت الله علیه فرمایي چې ما د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په مخ کې تلاوت کو، نو سورۃ توبه دا آیت مبارکه ولوستو چې انما الصدقات للفقراء والمساکین. نو ما ته چې غلې شه اسوي دا غلط دی، دا سمو چې انما الصدقات للفقراء والمساکین. ما ته خپل پیغمبر کوم قران خودلې دی هغه ته سره چې انما الصدقات للفقراء والمساکین. دا مد وایه پکې ځکه دې مد ځان لمانه د قران مجید اجکل هغه معنا د قران مجید د دې مد ځان لمانه ده. تاسو ته چې کوم دا شدخ کاری په قران مجید کې دې ځان لمانه ده. تاسو ته چې په قران مجید کې دا کم زبر زیر او پیش کاری دې ځان لمانه ده. تاسو ته چې په قران مجید کوم دا موږ چې ته غړندې وایو جزم با جوړون ته غړوندې وای د دې ځان لمانه ده. دا یو سیس چې موږ خرو د قران مجید نه کنه، د قران مجید هغه فائدہ انسان ته نه حاصلې کوم فائدہ چې الله جل شانو په دې کې دلې ده. دا چې موږ بار بار دا خبر کو چې قران مجید د هر یو سیس حل له، قران مجید د هر یو سیس حل له. اوسه پوری یو کرونا حل نکړه، اوسه پوری زموږ سیاسي مسله حل نکړه، اوسه پوری زموږ معاشرت حل نکړه. دا ولي قران مجید موږ هغه شان وایو نو څنګه چې الله وایي او څنګه چې الله غواړي. کوم هغه شانتی وی کله نه کله څوک ما پسې ماشوم راولي وي دا دم کوي، ستا دا دم به کار کوي، د بل چا کار نه کوي. زه ورته زما دم ځکه کار کوي چې په تجوید سره چې کله قران مجید ته وي او احادیث مبارکه هغه چې کوم دمون راغلي په تجوید سره وي نو ال کار کوي. او چې تخپل جوړ کې د پښتو په جبه کې قران وي نو الله جل شانه ټیک ته الله جل شانه په نیکی در کې او هغه فائدہ پکې نشته کومه فائدہ چې پکار و. دا ډېر مسلې چې هغه زموږ حل نشوي. د قران مجید کمې نشته، د درسونو کمې نشته، د ختمونو کمې نشته، د وظیفو کمې نشته، د علماو کمې نشته. خلق په سنت باندې عمل کې دغه کمې نشته. هو کمې څه ده اجه صحابه کرامو صفت الله جل شانه قران مجید کې ذکر کوي کم چې دې تلاوت د قران مجید کوي خو حق تلاوتي څنګه چې د قران مجید د تلاوت حق ته هغه شانتي تلاوت امون تلاوت څنګه کو. دا په خیال په دې مجلس کې ودا چې څوک نه چې هغه وي چې زه په رمضان المبارک دونو نو سپاری مې وي او په تجوید مې ویلي. عادل ته زموږ مرګره دې موږ نه تجوید کو. اشرف علي چشته ک نمبر وي ناغه تمامي لکه تجوید سره ستاسو فائدہ وشو کنه وای او فائدہ مې وشو وای نور کله به سورہ یاسین په 3 منټه کې اوس په 15 منټه کې په 15 منټه کې چې غلطي ونه کم چرته. نو قران مجید په داسې انداز کې ویل څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عربیان قران مجید دغه ترغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور نبی علیہ السلام ته الله طریقه خدا او نبی علیہ السلام موږ ته طریقه خدا. هغه طریقه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. تاسو کله قران مجید وای د عربیانو په شان دی وای. نو د عربو په شان قران مجید زموږ په معاشره کې څوک وي نه چې کله نوې نبی هغه عمره آؤټپوټ نه هغه عمره فائدې نه سونه چې پکار دی
څونه چې معاشري ته پکار دی دې مسایل له پکار دی دا کرونا بم نو دا نور مسایل بم نو که قرآن مجید مونږه صحیح وی چرته یو بل ډیر اهمه خبره قرآن مجید دا ټولو مسایلو حل له نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت نقل کړی دی امام ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه ډیر عجیب تاسو به اوس لږ ساعت مخکې دا سوچ کو چې یو ماشوم مخکې کو تلاوت وکړو او بیا بل ماشوم مخکې کو تلاوت وکړو بیا پس نور مخکې شو زما ورور وختي ماته دا ټریننګ سنټر خو نه دی ما ته موږ ټول په دې کې ټریننګ کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات هغه هسپتال مو هغه ټریننګ سنټر مو ګورئ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په جمعات کې الټا پروت دی لوګي د لاسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اے ابو هريره دا سکه ان هذه ضجعه يبغضها الله دا الټا سملاستل الله جل شانو ته ډیر ناخوخ دی ابو هريره سکه یا رسول الله زما په خېټه درد ډیر زیات تکلیف ته رات د لوګي د لاس زه الټا پروت یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سو فرمایل یا ابا هريره اے ابو هريره قم فصل فإن في الصلاة الشفاء اے پیغمبر اے ابو هريره پاسا دو رکعات نفل وک الله جل شانو وته شفا درکې دته شفا خانه وینو دته مستشفى وینو دته هسپتال وینو اته ټریننګ سنټر مو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای مسند احمد کی روایت ته او ډیر د احادیث مبارک بخاری شریف کې روایت ته چې د حبش یو ډله راغلی و په جمعات کې په مسجد نبوي کې ټریننګ کو د جهاد حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای ماته نبی علیہ السلام چې راشه د ایتوپیانز وینه د حبشیان وینه ما د نبی علیہ السلام په دې ځای باندې خپل زنک دلی و او هغه ټول تماشه مې کته او حبشیانو ډالبازي کوله په جمعات کې دا ټریننګ سنټر هم د جمعات ډیر بهترین نو دا یو زما مقصد په دې ډیر مقصدونه مې پکې یو لوی مقصد مې پکې داو چې حدیث شریف کې راځي امام ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه په 3 نمبر جلد 210 صفحه باندې یو روایت نقل کړی ډیر عجیبه د دې حالات مطابق هغه دا چې الله جل شانه کله د یو قوم د عذاب په فیصله وکړي کله چې الله جل شانه فیصله وکړي چې د قوم له عذاب ورکوم الله جل شانه بیا خپل اراده نه واپس کوي فعال لما يريد اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون دا الله جل شانه انداز دی او شان الله جل شانو چې عذاب راولي به واپس کینا یو خصوصیت دی قوم د یونس علیه السلام چې عذاب ته واپس کړو نور الله عذاب نه واپس کوي چې کله راشي عذاب پسر خو الله جل شانو هغه عذاب چې په انسان باندې راغلی الله د یو قوم نه لړکې او چې سلور قسم خلق په قوم کې موجودي څو قسمه سلور قسم یو امام ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه فرمایل اذان المؤذنین کله چې په یو قوم کې داسې خلک موجودي چې د اغي اذان په دې معاشره کې خوريږي او د گونج کې د اغي د اذان الله جل شانو فرمایي چې الته اذانونه کېږي د له عذاب ورکم داسې نشم کول او دویم او تکبیر المجاهدین کله چې مجاهدین په یو معاشره کې موجودي او هغه د الله اکبر چغه وي आवाज کوي الله جل شانو داسې قوم نه عذاب پر راغلی می الله جل شانو ته عذاب واپس او دریم وتلبیه الملبین او کله چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک دا کله په حرم شریف کې خلک وي او دا تلبیه د دې د आवाज بلندیږي الله جل شانو دا قوم نه عذاب ختم او اخیری سیس چې هغه ډیر د اهمیت حامل له هغه دا کله چې الله جل شانو ویني چې یو ماشوم په وړه خله باندې لګیا دی زما د قران مجید تلاوت کوي مال حیا راځي خلکو له عذاب نه ورکوم الله کله چې ماشوم ویني الله جل شانو ورفع صوت الصبيان بكتاب الله کله چې الله جل شانو ني ماشوم دی او دا زما قران مجید په وړه خله باندې وي او دا आवाज د چوتي الله جل شانو فرمای نو ورکوم دی خلکو له عذاب تاسو تموي چې دا فائدې ال حاصلې کله یتلونه حق تلاوته کله چې انسان داسې تلاوت د قران مجید کی څنګه چې د قران مجید د تلاوت حق ته الله جل شانو دی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ